Assalamu alaikum everyone. Welcome to Muhammad Amir Official. This is me, your teacher and your mentor, Muhammad Amir. نن موږ په lecture number 8 کې ډیسکس کوو initialization. So دا variable initialization. Variable initialization په C++ کې یا په any program کې دا concept زموږ سره څه دی. نو اول موږ دا concept ډیسکس کوو چې variable initialization څه ته وایي او دا غي نه بعد بیا موږ یو ښایسته شان program رن کوو چې تاسو ته مکمل دا پوه شي تاسو مایند په کلیر شي چې ویریبل انیشلایزیشن څه ته وایي که ویریبل چې کوم دی موږ پریویس کلاس چې کوم ویریبل باندې اغسته او کوم رولز اپ چې کوم د ویریبل نیم د پاره چې کوم رولز دي هغه موږ په پریویس کلاس کې ډیسکس کړو نو که تاسو هغه کلاس نه کتلې نو دا کلاس کتلو بیا تاسو ته هیڅ پیدا نشته ول هغه کلاس وګورئ راځو ویریبل انیشلایزیشن دا نو ګوره ویریبل انیشلایزیشن ډېری ایزي خبره ده چې ته په ویریبل پوهېږې په ویریبل انیشلایزیشن ډېر زیات ایزي دی بیا The process of assigning value to a variable during the declaration of variable is called variable initialization. په ساده پښتو کې د هغه پروسس په کوم کې چې موږ اساین کوو ویلیو یو ویریبل ته په کم ټیم کې دا کم ټیم کې دا ویریبل موږ ډیکلیئر کو صحیح ده لیټ سپوز تا یو ویریبل A واغستو صحیح ده نو دا ټیم کې چې کله تا ویریبل A ډیکلیئر کو په دغه ټایم کې ته دی A ته یو ویلیو اساین کې دغه پروسس ته ویریبل انیشلایزیشن وایي یو ویریبل ته A واغستو په A په نوم دی ویریبل واغستو هغه ته ویلیو اساین کړه لیټ سپوز 15 صحیح ده نو دغه کم ویلیو ته اساین کړه نو دغه ته ویریبل انیشلایزیشن په هغه وخت کې چې کوم وخت کې ته ویریبل هغه ډیکلیئر کې او بیا هغه ته ویلیو اساین کې دغه پروسس ته دغه طریقه کار ته زموږ سره وایي ویریبل انیشلایزیشن صحیح ده پروګرام په راځو رن کو زه راغلم ډیو سی پلس پلس ته صحیح ده تاسو ته ما خو ویل تاسو ډاونلوډ کړئ تاسو پوری صحیح ده ډیو سی پلس پلس او راځو ښایسته شان پروګرام رن کو بل تاسو یار دا خبره دغه کوي چې مهرباني وکړئ د فیسبوک چې کوم لینک تاسو په ډسکرپشن کې ګروپ در کوم هغه جوائن کړئ څه مسله تاسو ته بیا راځي یا څه تاسو نو تاسو ګروپ جوائن کړئ خپل ورک چې کوم تاسو پروګرام رن کوئ هغه کې ایشو یا تاسو پروګرام رن کړئ نو هغه تر سند کوئ صحیح ده چې تاسو پریکټس کیږي خاولنه خبره موږ دا چې موږ هیډر سوري پری پروسیس ډایرکټیوز بالو صحیح ده هیش انکلود دې سوي ته پری پروسیس ډایرکټیوز بیا موږ واس آی سټریم زموږ سره شری آی سټریم زموږ سره یو هیډر فایل ده صحیح ده دا غینه بعد بیا موږ سوالو یوزینګ namespace std صحیح ده دا خو تاسو ته ویل چې دا که هر څنګه دا به تاسو خامخاله دا یو سو لاینز چې دا تاسو دا خبره ګوټه کنه دا موږ په دې پوره خبرې کړو ګوره پروګرام ما سرنامه ولیکل اوس راځو خپل مین پروګرام ته په مین فنکشن کې دننه ما خپل مین پروګرام لیکو صحیح ده زه ویم چې راځو ویریبل عالم او داغي ډیټا ټایپ عالم انټیجر صحیح ده یو ویریبل واغستو A او یو می واغس B دا دوه ما واغستل دا ما یو انټیجر چې کوم دی ویریبل واغستل صحیح ده انټیجر اوس ګوره دا ویریبل ما څه کړل دا می ډیکلیئر کړل کنه ګوره ویریبل A می ډیکلیئر کو یو B موږ ویل چې د ډیکلیریشن په وخت کې چې کله موږ ویریبل ډیکلیئر کو بیا هغه ته ویلیو اساین کو نو دغه چې کوم دی دغه پروسس ته موږ سوې دغه ته موږ ویریبل انیشلایزیشن صحیح ده اوس ګوره که تاسو پر سلاید کې ګول تاسو ته پروګرام لیکلی دا پروګرام به موږ څه کوو هغه رن کوو we write a program to assign value to different variables صحیح ده we write a program به پروګرام لیکو چې هغه ویلیو اساین کی مختلف ویریبل والو هغه ته مختلف ویلیوز اساین کو صحیح ده at the time of declaration چې موږ هغه ته ویلیو اساین کو صحیح ده مختلف ویریبلز ته او بیا دا کوم ویلیو چې موږ ویریبل ته اساین کو دغه بیا موږ په سکرین باندې پرینټ کو دا پروګرام زمونږ دی صحیح ده دغه لپاره دا پروګرام موږ لیکو یو ویریبل A ما واغستو ډیفرنٹ ویریبل لکنه یو ویریبل B ما دا ویریبل ما ډیکلیئر کړل کنه اوس د ډیکلیریشن چې کړه ډیکلیئر کړل ما اوس ته څه ویلی اساین کوم لیټ سپوز ویریبل A ته ما 15 اساین کو صحیح ده او ویریبل B ته اساین کوم چې ویریبل B ته زموږ سره سپوز 35 دا څه ورته تاسو اساین کوئ سمیټر نه کوي صحیح ده وګوره ما دوه ویریبلز واغستل انټیجر ډیټا ټایپ ویریبل دی او دوه ته ډیکلیریشن په وخت کې ویلیو اساین کړل صحیح ده مخکې موږ څنګه چلو کو یو ویریبل مواس A and B او بیا دلته موږ ته CN په ترو هغه ته ویلیو اساین کوله چې کله پروګرام رن کو بیا به چې کم زموږ کم خود لکه اوس دا شي نه ډایرکټ پروګرام سره رن کیږي ځکه چې CN هغه پروسس ته بیخي ختم کو دی هغه ته ویریبل انیشلایزیشن نه وای صحیح ده ویریبل انیشلایزیشن وای دی پروسس ته چې تکل ویریبل ډیکلیئر کې او هغه ته په ټایم کې ویلیو اساین کې صحیح ده یو خو موږ سره دا شو
بل زه ځان سره چې کوم دی ډیټا ټایپ والم فلوټ صحیح ده فلوټ یو ډیټا ټایپ والم ډیفرنٹ ویریبل او صحیح ده او د فلوټ ډیټا ټایپ زه چې کوم دی یو علم ویریبل سی صحیح ده او زه ما چې بچی دی لوي دی سی ته اساین کا لیټ سپوز 5.5 صحیح ده 5.5 اوکې شو خازه یو نیکسٹ ببل والو کریکټر والا بوالو دا ډیټا ټایپ به موږ ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې وایو چې اینډ فلوټ او کریکټر څه ته وایي زما چې بچی دی لوي شه د نیم په نوم به یو ویریبل موږ والو صحیح ده او دیتا چې کوم دی دی لینث به موږ چې کوم دی لیټ سپوز 15 کیدو صحیح ده 15 او 15 نه 20 به کوزه 20 صحیح ده او دیتا به موږ چې کوم دی هغه به کو دا برابر کو چې کوم دی زه به ورته وایم چې ولیکه محمد دا ام بغټ کو صحیح ده ښه په آرام سره درته ښه ښایسته پروګرام لیکم صحیح ده محمد امیر سوري یار محمد امیر او بیا موږ ولیکو خپل چینل نوم صحیح ده ورته اوس د دې پروګرام به ګورو څه کاري ویریبل مونږه پروګرام مونږه هلته لیکلی کنه چې مونږه یو پروګرام کې ډیفرنٹ ویریبل بالو او د هغې ویریبل ته مونږه بیا ویلیو اساین کوو هغه ویلیوز به په سکرین باندې زموږ سره پرنټ کوو صحیح ده اوس راځو سی آوټ ته زه ورته یم چې یاره ماته سی آوټ کا چې کوم دی بچی دی لوی شه سی آوټ کا ماته سی آوټ کا ماته ویریبل ای سی آوټ کا صحیح ده د ویریبل ای ویلیو ماته سی آوټ کا او بیا به زه صرف اینډ اپ لاین دا لاین به اینډ کما چې دا 15 په یو لاین کې راشي صحیح ده بیا به دا 20 په بل لاین کې داسې کم سمپل به دا داسې کاپی کما اوکې کنټرول سی اینډ چې کوم دی کنټرول وی وکړو صحیح ده 4 فیرا اوکې اوس کورس سره سمپل موږ صرف دا ویلیوز د ای په ځای ګوره بی او دا به چې کوم دی دا به سی کو صحیح ده چې دلته موږ سره د فلوټ دا چې کوم موږ اخیستی او دا ډي دا به څه کو دا به ډي کو ګوره پروګرام ته ښه په طریقه سره وګورئ موږ څنګه چلو کو موږ چې کوم دی یو انټیجر ډیټا ټایپ والا دو ویریبلز واغستل او دا ویریبل چې کله موږ واغستو نو هغې ته مې ویلو په ټایم کې اساین کړي 15 and 35 صحیح ده بیا هم چې کوم دی فلوټ واغستو هغې ته هم چې کوم دی دا یو ویلیو اساین کړه 0.5 صحیح ده بیا هم بل یو ویریبل واغستو کریکټر ډیټا ټایپ دی هغې ته چې کوم دی موږ ورته چې 20 کریکټر زموږ سره ته چې کوم دی نیم ویریبل دی 20 کریکټر ته ځان سره کم از کم سیو کولی شي صحیح ده او دلته بیا څه وکړو دلته هغه نیم ولیکو صحیح ده دا کریکټر زه لږ سیو کوم دا نوم زموږ سره لږ اوږد دی let's suppose 25 به کو سوري یار دا به let's suppose 25 کو صحیح ده ها اوس ګوره بیا موږ ویل چې یاره ته اوس پروګرام هلته ویلو خو اساین دی که نه اوس موږ چې صرف موږ ته ساده دا ویریبل ای چې کوم دا په سکرین شو کا په بل لاین کې راته بي دا ویلیو شو کا 35 په بل لاین کې راته سی دا ویلیو یار څه شی 5.5 او د ډي دا ویلیو چې کوم دا راته په بل لاین کې شو کا چې کوم محمد امیر اپیشل دی صحیح ده پروګرام ایبلیون مې کو کمپایل ان رن مې کو دلته زه سیمپل کې تاسو بس کسر ایم سیو کول غواړئ هغه سیو کړئ او پروګرام زموږ سره رن شو صحیح ده دلته اوس ما ته سوري یار ګوره که نه دا اوس دلته ایرر راغی ګوره ایرر څه وایي D was not declared in the scope په دې سکوپ کې اته کوم سکوپ چې هغه څه D خو یې نشته دی او زما په موضوع کې D تاویږي ښه او مال چې ABCD سیکوینس مې جوړ کړو که نه ګوره دلته موږ D نه دلته موږ نیم اخیستی د ویریبل ته چې کوم نیم و که نه هغه موږ نیم لیکلی دی که دا اوس د D کوم نو بیا صحیح ده دلته به څه وکړم سمپل د D په ځای به زه ولیکم نیم صحیح ده اوس به زموږ سره دا پروګرام بالکل برابر شي تاسو به هم ویل چې یاره مخکې مې درته پروګرام ډسکس کړو دا سړی څه وایي هلته موږ ته وایي چې نیم یې لیکلی لاندې ډي ډي وایي نو ساري فار دیټ ایکسټریملی نو ګوره دا زموږ پروګرام رن شو ډېر ښه نه وکړو صحیح چې پروګرام درته ښایسته رن شي ګوره اوس دې ته ګورئ واو ګورئ ویریبل ای زموږ سره 15 ناکو دلته ګوره سی آوټ موږ لا ولې دا رن شو که نه سی آوټ ای 15 ناکو بیا زموږ سره ویریبل بي چې کوم هغه زموږ سره بیا څه وکړو 35 دا 35 موږ ته هغه شو کړو بیا ویریبل سی څه کار وکړو هغه موږ ته راپلوټ ویلیو 5.5 چې کوم هغه موږ ته دلته شو کړله اینډ لاین څه کار وکړو دا نوي لاین ته بوتو زمونږ لاین چې کوم دا نوي لاین ته لاړ دلته بیا موږ ته محمد امیر اپیشل چې کوم دا لاین و هغه موږ ته شو کړو یار دومره زبردست مې درته وښو یقین وکړئ چې دومره موږ چېرته په دومره ښه طریقه موږ ته نه دي ښودلی شوي لکه تاسو چې ما څنګه په امیزینګ طریقه سره وښو نو پکار دی یاره چې اوس تاسو سبسکرایب کړئ که نه یار دومره ظلم مه کوئ ګپ لګو مړه ستاسو خوښه راکوئ که نه کوئ دا ستاسو خپله پرېږده صحیح ده او که نه باچا ښه په خپله پوهېږئ که نه ګوره لاندې دا چې کوم دی را کمپایلیشن ریزلټ دی صحیح ده ایررز هم پکې نشته وارنینګ هم پکې نشته دا ستا چې کوم دی نیم دی دا انټایټل دا ستا سورس نیم دی دا چې کوم دی کم آوټپوټ سایز دی صحیح ده په دومره کې او دغه ستا کمپایلیشن ټایم دی څومره ټایم دی واغستو دغه ډیټیل دی
یا دومره ښایسته کلاس مې درته واخیستل که نه ما ډېر زیات خوند نه وکړو. ګوره مخکې مو تیوریانې ویلې هغه چل دی چې خوند نه ورکوي که نه. اوس موږ صحیح پروګرام ته رالو نو اوس به کور باچا داسې ششلقا به ترې وباسو ښه بې فکره بې غمه اینډ بې سوره صرف او صرف چې دا سر ته کوم دا بس زده کوئ C++ مکمل کلیئر صحیح ده. نو بس ته صحیح ده. د الله په امان.